سلامونه. د ولسمشر په لومړي مرستیال ننني برید کې 10 تنه شهیدان او 15 نور ټپیان شوي. ولسمشر یې ماڼۍ ناټو او یو شمېر نورو سیاسیونو دغه برید غندلی او دا یې د سولې د دښمنانو کار بللی دی. ټاکل شوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن عراق او راتلونکو څو ورځو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو اعلان وکړي. افغانستان کې اوس 8600 امریکایي ځواکونه حضور لري. د هند او افغانستان ترمنځ الوتنې پیل شوي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوه تړون له مخې په اونۍ کې یوه الوتنه د ځانګړو کسانو د لیږدولو لپاره ترسره کیږي. سږکال به د ننګرهار وادي کرنیز شرکت د زیتونو بڼونو څخه 1500 ټنه حاصلات راټول شي. چارواکي وایي ټاکل شوي راتلونکي کال د ولایت کې د زیتونو 1000 تازه نیالګي وکرل شي. او د کرکټ نړیوالې شورا د شلاوریزو سیالیو په تازه درجه بندۍ کې راشد د توپ اچوونکو په ډله کې لومړی او مجیب دوهم مقام خپل کړ.